Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa singe? څنګه خیر؟ حالات خدي. خیر دې شکر. زړه په یادم کنه. څه کوي؟ نه سوچو کا. چې ته لیدلې ما پیژنې نه پیژنې. ولې دې ما غو چرته. چې په نمونه دې پیژنم خو یې نه ولې مالغه دې کمزوري شوې دي. نو ما غو خو بادام پرو کنه. ها؟ بادام پرو کنه. ما چې غریب سره وای ما غونه دا په خرچو پورې یاري. ته دې ګاډي ته راکینې یو منډه چې راوړه باندې لګی تا د مخاطر لپاره आवाज وکړو. आवाज में दखा दे रहा फारूक को करा कि मैं आवारा पानी लगा ये खुले ये कार देखो نن د خرچو پر اړین چې خبر پاتای کم یو شی واخلو چې واخلو ګوره نه چې ګوره والی چې باندې راغلی وي سخت کارم دې کوي ملګری ته مې وي مې دې بابا په دې لکارو کوم چې بابا باندې گاوو نه راول چې لون په دې موږ ټول مرزقه د سخت کاری سره نو دلته کې څو هوټل موټه شته کنه چې چیرې را باندې موږ مېلمانه مې نو موږ لري نه راغلی ته په هوټل ته پنځه نشته هوټل خو هغه بازار کې راجوز مونږ باندې وته شي نه سکه مونږ مېلمانه دې کول ده باندې سمدا خبره نشته څنګه برابر باندې سکه چوټه نو دا وسال ته بتلا پړی ته بل کار وځي نن زه هم دا ځای وګورم چې پیسې بنغ دی راکې دا بالکل کب پسو دی نه ته چو پیاله پسو دا دلته کې 140 اور کوي 150 اور کوي صحیح چې مل پیک والا کنه پیواله ها پیواله تاسو کني خبرې کوم مېلمه سړی سره نه نه دی باندې و بالکل چې کم دین دوه کا بچي خمه دا روس کو نه مایده د مالا ملګری و مسکی خو هغه څنګه وجاکار هو غو کو سړی خو باغی چې او ضرورت خو هغه ته زه خو غاډي ته ناسې ما واره باندې لګي او به بشته کور کې کنه شکر دې شي زمونږ ملګری دي مونږ وایو چې داسې غیرتی مشران چې زمونږ د وجه زمونږ هم زیات وس نه کیږي او چې زمونږ دونه وس کیږي بابا چې مو چې زمونږ د وجه داسې مشران یو ورځ د مو کی په سکون تیرږي په دا زمونږ لپاره سره نو داسې بو کې چې ان شاء الله ځان مګاټو الله خو بابا مزدوري به الله پاک دفي خدا سي مزدوري به لرکې کنه چې له خوشاله مې چې خمو مزدوري دي ان شاء الله دا هغه 15000 روپے چې تاسو له الله پاک درکړي دا صرف د یو مقصد دی چې تاسو الله صالح بابا ورته ما تاسو له خوشاله لپاره درکړی کنه بابا خپګان لپاره مې نه درکړی کنه تاسو خپکی کې بیا به زمام جوړه خپوینو دا سمه بابا ډېر غیرتی مشر زمون الله په غیرتی ذات ته استاد غونډه غیرتی مشران تاسو غونډه غیرتی انسانان د الله پاک ډېر زیات خوې تاسو الله پاک ته ډېر زیات نږدې دا دې په مونږ ټول باندې خپل رحم وکړي یا الله ستاسو دنیا کی یو طاقت پیدای زه بابا یم د مردان او زه د دیر د سر پر عالم وکنه دا زه تاسو الله پاک را واستم دا غي مین وجه دا چې تاسو کوم مهنت او مزدوري کوي حق حلال او خپل خپلت وي دا خلک د الله پاک ډیر زیات خوخي دا الله پاک ته ډیر نږدې ځکه موږ دا رمضان سره را شروع شوی او دلته کې تاسو له خدای پاک دې ځکه راوستو تاسو ته ودرو الله مالک الله دا ډېر قیمتي اوخ کې بابا دا بالکل نه توې دلته کې چې زه درې دم د خوشاله لپاره چې ما تاسو د لک سکون ملو شي زموږ زړه ته سکون ملو شي لږه خوشالي ملو شي خدا دې کار وکړي بابا چې دا خو دې په سبانه ورځ مزدوري شو کنه دا به ته سبا د مو کې دا خو دا غي دي خو زه هم چې کله کور ته ورځي کنه بابا چې دا
بیبي سره خو بکنه ناکله غپ لګي کنه جاو غا خو چې تاسو ورشي کنه نو بیبي ته به وینن مې بل شان کار کړی چیرته وې سه وینن مې په یو ورځ کې دوه ورځې کار وې کړی نو چې بیبي هم خوشاله شي نو داسې کار وو کې بیبي ته وو دوا کوي دوا بیبي ته وې په پلار روانو ما یزو پلار کار مې کوه پلار باندې دی یو بل زوی مخې لاره په گاډي کې ناسو یو د 2000 روپیا را لغه راکړه چې دا په زمانه سره په بیبي لګوسي نو دا پکې د بیبي څه شو دا پکې د بیبي څه شو او بابا یو خبره تا کومه دا څه کار وکا چې تا ماته وی زه خو بادام نشم خوړی او بادام او دماغ می کمزوري دي خو بادام نه خورم زه هم دا څه کار وکې زموږ طرف او بلګون ته بادام او مخته ښه دا څه کار بو کې چې دا دوه نوټه دی دا سپیشل د بادام شو ښه چې ما خام کوته دی په دې بادام اخلي بالکل به والا چې خو موږ نس کو دا هم سره څه غفلا نه نه یا نشته نه نو دا پیسې دا پیسې نه دا سره مې چې در کړی دا په چرته نه ده لکه چې به خامخاص خامخا پیسې چې اسکی چې دا یو سړی صحیح ده په دې نن مزدوري باندې خوشاله الله 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 پاک چې مقرر کړی عقل ته صبر رسوي الله پاک مال دلته په لار کې راکړي یا مونږ کې یا مونږ ته نور وای ډاډ نه الله دې خپل رحم وکړي الله دې زموږ په دواګانو کې کما مانګنوس کو مانګ تاسو پرګلو پختنو راځي پکور کې مرکشو سرا اسیا نه وخت چې جرګا